تازه خبر ولسمشر غني د شپنیو عملیاتو د بیا پیل کېدو امر وکړ. په داسې حال کې چې جګړې ورځ تر بلې د شدت په حالت کې دي، خو ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکړی چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوري بدلوي او اړین ثبات به راولي. ښاغلي غني د افغان ځواکونو د لا زیاتې اغېزمنتیا لپاره له دې پرېکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطع او د هوایي ځواکونو ځانګړې لیوا به سره یوځای کېږي. افغان ولسمشر وویل له ځانګړي هوایي ځواکونو به ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته ورګرځول شي. ښاغلي غني څو ورځې مخکې د وروستیو سیاسي بدلونونو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز، د وسلوال پوځ او په ځانګړي ډول د ځانګړو قطعاتو کمانډو او سپر لرونکي قطعاتو ته د جلب و جذب په اړه هم خبرې کولې. وی ویل بشپړ باور ولري چې شته ګواښونو ته په پام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د استقامت ورکولو لپاره منظم پلان په نوې بڼو تر لاس لاندې دی. د هوایي ځواک ټولې اړتیاوې سنجول شوې، سپر لرونکي قطعات چې زموږ تر ټولو غوره قطعات دي دوباره مجهز شوي او په ډېرې پیاوړې روحیه او لوړ مورال کار کوي او د نورو 3,000 تنو د جلب و جذب چارې هم روانې دي. ولسمشر غني داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د ملي دفاع وزارت په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د پاکستاني اتباعو په ګډون د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. بلخوا د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح پرون دوشنبه یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او ویل چې د پاکستان د ستر درستي ځانګړې هستي د افغانستان په جګړه کې دغې ډلې ته لارښوونې کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.